راسه کاکا خوږې درکړه راسه راسه پیسې هم درکوم راسه دلته راسه ته راسه خوږې هم درکوم پیسې هم درکوم راسه کاکا خوږې درکړي پیسې هم درکوم راسه کاکا خوږې درکړي راسه پیسې هم درکوم ډېرې پیسې درکوم راسه بیا به ته سایکل په واخې راسه ولاړم کواله بیا هلکان ساتون ته ښه یو وار دوکان لاړې بیا د هلکان سره ساعت راوړې بازۍ ده کولې ښه زوی دارنګه به وکې چې به وکې زوی زه کومه خبره ته کوم په هغه باندې بیا عمل وکړه زوی دارنګه به وکې یو چې سکول تلې که د باندې وتې که دوکان تلې که ناوله د څوک درته ودرېدی یا پیسې درکولې یا خوږه درکوله یا چې داسې د لوبو شیان یې درکول موټر دارنګه د لوبو کوچنیان شیان یې درکول بس ما یې سره اخله سمه ده مه ورځه مور ته درشه مه ورځه خلک سړی اوس خلک دا کوچني دي دا خلک اغوا کوي غلا کوي وي بیا بډوګي درځه کاږي ګردې نه دي دا درځه کاږي د باندې که هر څوک چې وي خالي د خپل کورغه لالا او کاکا دارنګه څوک وي که درته ول ودرېږه بیا ورته ودرېږه نور چې هر څوک وي که ستا پېژانده یې مه ورته درېږه وکړه خلک سړی اغوا کوي غلا کوي څه کوي څه کوي غلا کوي بل غوا کوي بل بډوګ شاباش سمه ده که سکول تلې که مدرسې تلې او که مدرسې له ورلې سکول ورلې خپل کلاس پولګان چې دي په کلاس کې در سره او که په مدرسه کې ول که په سکول کې ول هغو ته هم دا خبره کوه صحیح دی خپل کلاس پولګان ته به هم ووایه چې تاسو ناوله د چا سره کار مه لرئ سمه ده چې کله د غرمه ټیم خلک انسانان ګرد بیده وي په څوک کې په ګلیان کې خاموشي وي څوک نه وي په دغه ټیم کې خو بیخي مه وځه په دغه ټیم کې څوک نه وي هغه خوږې هم نه درکوي او میټایي او بسکوټ او ټاپۍ او پیسې هم نه درکوي دستي عمله پر درکوي وړي ده سمه ده هغه ټیم کې څوک نه وي په دې باندې بالکل په هغه ټیم کې مه وځه سمه ده په هېڅ چا باور نشته صحیح دی وکړه زوی وایي شاباش راسه پیسې هم درکوم راسه پیسې هم درکوم راسه بیا به سایکل په واخې راسه زه ستا خبره نه وم زه خپل د پلار خبره ومنم مه ځغله راسه مه ځغله دا کورنۍ تربیه تر کړی دي کنې نن به مسرت یې نه وړله خالي